دا یو نسخه استعمال کړئ نو ستاسې ذکر به دومره قوي او غټ شي چې د کوروالي په وخت کې به تاسې ته ښځه نشي ټینګېدلی. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکولو دپاره دي، نو له موږ سره اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو طریقه ښایم او داسې یو نسخه به زه تاسو ته ښایم چې د دې نسخې د استعمال نه وروسته به ستاسې ذکر دومره قوي شي او ستاسې ذکر به دومره غټ شي چې په پرتوګ کې به نه ځایږي او هغه به هر وخت نیغ ولاړ وي او چې څه ټایم تاسې د ښځې سره کوروالی کوئ نو تاسې ته به ښځه ټینګېدلی نه شي او د هغې وجه به دا وي چې ستاسې ذکر کې به ډېر زیات کلکوالی پیدا شوی وي، ستاسې په ذکر کې به طاقت پیدا شوی وي او تاسې به بیا سم په جذبه باندې سیکس کوئ او ستاسې ښځه به تاسې ته ټینګېدلی نه شي او هغه به د ډېر زیات خوند اخیستلو له امله تاسې ته چغې وهي او تاسې ته به فریادونه کوي. خو دوستانو، د دې نه مخکې چې زه تاسې ته دا نسخه وښایم، زه د هغې ملګرو نه ګزارش کوم چې تر اوسه یې زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی، نو زموږ چینل دې سبسکرایب کړي او په خوا کې دې ورسره د بل نشان هم ووهئ تر څو همدغه رنګې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول هغې ته ورسیږي. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو نسخه ښایم چې د دې نسخې استعمال نه وروسته به ستاسې ذکر ډېر زیات قوي شي، ځکه دا نسخه ډېره زیاته طاقتوره ده او دا نسخه د هغه کسانو لپاره ډېره زیاته ګټوره ده چې کومو لاس نه زیات کار اخیستی وي او د هغې له وجې ذکر کمزوری شوی وي او اوس غواړي چې ذکر یې بېرته قوي شي. نو زه ستاسې ډېر ټایم نه ضایع کوم او راځو نسخې طرف ته چې دا نسخه به جوړو څنګه او دغه بیا استعمالو څنګه. نو دوستانو، په دې نسخه کې تاسو ته ضرورت دی د 100 دانې لاچیانو، یعنې تاسې به 2 دانې شنه لاچي راواخلئ او د دې سره به تاسې یو 100 دانې چوارۍ هم راواخلئ. د چوارو نه به تاسې ګیټکي وباسئ او د دې نه بعد به تاسې 7 دانې بادام هم راواخلئ. دا به دوستانو تاسو 3 واړه وټکوئ او میکس به یې کوئ. که دا نسخه تاسې ډېره جوړول غواړئ نو بیا ډېر راواخلئ او که لږه جوړول غواړئ نو بیا لږ راواخلئ. خو ښه خبره دا ده چې دا تاسې هره شپه ځان ته تازه تیاره کړئ. نو دوستانو، تاسو چې 3 واړه شیان میکس کړل نو هغې نه بعد به تاسې داسې وکړئ چې 1 ګیلاس پی به راوالی او د دې سره به تاسې 2 چمچې دا خورئ، یعنې دغه 2 چمچې پاوډر ورسره میکس کوئ د پیو سره او هغه پی به تاسې هره شپه څښئ او دا به تاسې 20 ورځې مسلسل استعمالوئ. نو 20 ورځې وروسته به ستاسې په ذکر کې ډېر زیات غټوالی راشي. نو دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک یې کړئ او ملګرو سره یې هم شیر کړئ.